सनी और हैप्पी दो मलगरी उदय په یوځای سکول کې سبق وی. د سنی تعلق یو مالداره کورنۍ نه او د هپی تعلق یو غریبي کورنۍ نه و. هپی به خپل فیس هم ډېر مشکل سره پوره کولو. دوی دواړه په یو سکول کې په یو کلاس کې به یوځای کېناستو او سټډي به هم یوځای کوله. یو ورځ سنی کلاس کې ناستو، خپل بیگ کې لاسونه وهل او د 500 لوټ ترې روغ شوی و او هغه یې پکې کتو. هغه د خپل بیگ نه ټول کتابونه په نمبر راویستو. ډېر کوشش یې وکړو خو هغه ته خپلې پیسې میلاو نه شوې. سني چې څنګه مخامخ وکتل نو مخامخ ورته هپي ناست و او هغه سره لاس کې 500 لوټ و. د به کله 500 لوټ ته کتو او کله به یې هپي ته کتو او خوشحاله و چې دا خو جړې زما پیسې دي. هپی سره د 500 لوټ چرته نه راغلو. زما بیگ کې هم 500 روپۍ پرتې وې او هغه خو اوس نه ښکاري. ما ته خو داسې لګي چې دا پیسې د زما بیگ نه پټې کړې دي. د سره خو د فیس ورکولو پیسې هم نه وي. دا به د ټیک زما بیگ نه پټې کړې وي. زه ورځم او د ناز تپوس کوم. اور دغه شان سني هپي طرف ته ور روان شي. هپي خپل سوچونو کې ناست دي او سني چې څنګه د ته ورسي نو د مرۍ نه رونیسي. هپی چې څنګه د سني دا رویه وکتل هغه ډېر زیات حیران شو. هپی ته خو ما خپل ډېر ښه دوست ګڼلی، تا زما بیگ نه دا پیسې ولې پټې کړې دي؟ نو هپی ورله جواب ورکړو، سني وروره تاسو ته به څه غلط فهمي شوي، ما خو ستاسو پیسې بالکل نه دي پټې کړي. هپی یو خو ته زما بیگ نه پیسې پټې کړي او اوس الټه دروغ وایي چې ما نه دي پټې کړې. زه تا اوس پرنسپل ته یادوم چې تا سکول نه وباسي. هپی ډېر زیات پریشانه ناست و او سني خپل ضد نیولی او پرنسپل روم طرف ته روان شو. دی لا کلاس کې و چې د خپل جیب کې لاس وواله نو د سره 500 لوټ پروت و. د چې څنګه دا لوټ ولیدو نو دی ډېر زیات حیران شو اور لږ ساعت سوچ کولو نه پس د ته یاد شو چې زه څه ټایم کور نه راوتم نو ما دا پیسې بیگ نه راویستې وې او خپل جیب کې مې ایښې وې. دې سوچ نه پس سني یکدم هپي پسې لاړو. هپی وروره خفه نه شې، زما پیسې خو ما سره جیب کې پرتې وې. زه د غلط فهمۍ شکار شم او ما تا سره بدتمیزي وکړه او زه په خپل فضوله حرکتونو باندې ډېر زیات شرمنده یم. زه تاسو نه معافي غواړم. تاسو ما معاف کړئ او زه به آینده داسې قسم څه غلطي هم نه کوم. هپي چې د خبرې واورېدې نو هغه ورته وویې، سني وروره هېڅ خبره نه، تا ته خپلې غلطۍ احساس وشو، زما لپاره دا پوره ده. نو ښکلي ماشومانو تاسو له پکار دا ده چې په یو بل باندې الزام مه لګوئ څو پورې چې تاسو ته پورې خبرې تحقیق نه وي شوی. او که ستاسو څوک ملګری څه غلطي وکړي او هغې نه بعد هغه تاسو نه معافي غواړي نو تاسو له پکار دا ده چې هغه یکدم معاف کړئ.